الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې صبر و هغه توای کم چې د صدمې په اول کې وسی، یعنی څنګه چې تکلیف در ورسېدی، مشقت در ورسېدی، په هغه وخت کې ته صبر وکړې. بعد کې خوسم زړه ته صبر راځي، به صبر څه کولی نه سي، خو اصل صبر هغه دی چې پر کم باندې وعدې دي، کم ته الله زیری ویلی دي، د کم چا چې الله ملګری وي هغه صبر دی چې په اول سر کې وسی. که ته په اول سر کې وی الله دا دې سره وکړه، زما سره دې څه وکړه، مال کې مې تاوان، په دنیا کې تاوان، په اولاد کې تاوان، مړی رالی، یو بل مشکل رالی، خاص توګه ښځې دغه خبرې ډېرې کوي، یعنی داسې خبرې کوي چې هغه څه کفر دی، په هغه باندې ګسه سړی د اسلام اوسي چې زه اوس ګسه ویلی نه سم چې دا ښځې څنګه کفري الفاظ استعمالوي. نو په هغه بعد کې صبر هغه صبر نه دی، په اول وخت کې صبر وکړه. صابر ته الله جل جلاله زیری ورکړی دی، وبشر الصابرین، الله صابرینو ته زیری ورکړي. دا الله د طرفه تا ته زیری دی چې څنګه یو تکلیف درته ورسېدی، یو صدمه درته ورسېدله، که د مال کې تاوان رالی، که هر تکلیف وي، بس فورا و انا لله و انا الیه راجعون. ځکه الله فرمایي الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چې صابرین هغه څوک دي چې څنګه یو صدمه، یو مصیبت، یو تکلیف دی ته ورسېږي، فورا ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون. الله فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، چې دا هغه خلق دي پر کوم چا چې د دې د رب د طرفه سره رحمتونه دي، مهرباني دي. نو اسې خو هم په بېصبري سره څه لاسته نشي راکتلی. په اول وخت کې پر ځان تکلیف راوله چې څنګه یو صدمه درته ورسېدله، مالی تاوان، بدني تاوان، یو بل مشکل وي، بس په هغه وخت کې صبر کوه چې یا الله زه ستا پر فیصله باندې راضي یم، ته په خپلو فیصلو ښه پوهېږې، یا الله د دې یو ښه بدل ماته راکړې، یو نیک بدل یې ماته راکړې، الله به ښه بدله درکړي، په دنیا او په آخرت کې به یې درکړي. که دې بېصبري وکړه نو نور به ځان ته تاوانونه ورسوي، څه ګټه په دنیا او په آخرت کې نشي وړلی. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته